اے دنیا کی چې څومره وردنه نه کېږي عمر به دې راکاږي. انسانان بچو د پاره لګیایي، د ښځې د پاره لګیایي، د تربورولۍ لپاره لګیایي، محنت کوو، خواري کوو، دنیا ځان له فراخو. حال د الله وایي وان الدار الاخرة لهي الحیوان. هغه د همیشوالي کور، هغه دنیا اخروي ژوند، د هغې دپاره کامیابۍ تاسو اختیار. هغه پلار، هغه مور چې څوک په کږه سترګه ورته وګوري موږ ترې سترګې وباسو، چې څوک کنځل ورته وکړي خوله پې ماتو، په دې قبر کې ستا بچی دا سعادت ګڼي چې په تا باندې اولنۍ خاورې در واچوي. اے الله وایي وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دوکه ده، دوکه، تشه دوکه ده، تشه دوکه ده. ارزو زمونږ زیاتې شوي دي، امیدونه مو زیات شوي دي، دا به کوم، هغه به کوم، بنګلې به جوړم، ګاډي به اخلم، بچي به یې، لمسي به یې، او دا به اے دا آدم بچی الله وایي اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. چې دې ټدې پوره شوه دا نه وروسته کېږي او نه مخکې کېږي، نو خواري چاله کې ځان دپاره خواري وکړه، محنت ځان له وکړه، د ځان دپاره وکړه، قبر جوړ کړه، اعمال دې برابر کړه، الله راضي کړه. والله که بل څوک در پسې لاس اوچت کړي نه اوچتوي در پسې موږ ولیدل. د پلار قبر ته نه ورځي، د مور قبر ته نه ورځي چې څوک یې تذکره کوي بدې پې لګي وی مړه د ده بل کار نشته دی. ولې ګناهګار دی، پلار د تربیت نه دی کړی، نیکې خبرې ورته نه دي کړي، ښودنه یې ورته نه ده کړې، نو څه به هغه د پسې لاس اوچت کړي. مونږ انسانان بچو دپاره لګیایي، د ښځې دپاره لګیایي، د تربورولۍ لپاره لګیایي، محنت کوو، خواري کوو، دنیا ځان له فراخو. حال د الله وایي وان الدار الاخرة لهي الحیوان. هغه د همیشوالي کور، هغه دنیا اخروي ژوند، د هغې دپاره کامیابۍ تاسو اختیار کړئ، د هغې دپاره خواري وکړئ. او هغه فرصت نن مونږ او تاسو ته الله راکړی دی. محترمو درېیمه جمعه ده چې په دې باندې خبره کوم تاسو چینجز ځان کې راولئ، ظاهري ځانونه بدل کړئ، الله ته رجوع کوئ. قسم په الله اوس زمانه کې چې دا خبرې راوالم ستاسو په دې ذهن کې واچوم، الله دې واچوي ستاسو په ذهنونو کې. د زړه نه درته لګیا یم، والله زړه مې در باندې درکوي. مه کوئ ګناهونه. ګناه ګورئ د انسان اعمال تباه کوي. حدیث کې راځي په ورځ د قیامت ډېر اعمال به یو سړي کړي رابش، خو څوک به یې صحابه تپوس کوي، د الله رسول وایي اتدرونا تاسو پوهیږئ من المفلس، هغه مفلس څوک دی؟ صحابه وایي د الله رسوله چا سره مال نه وي، دنیا نه وي، دغه مفلس. د الله رسول وایي نه نه، مفلس دا نه دی، مفلس دا دی ډېر اعمالي کړي دي، په ورځ د قیامت به راشي، چاته به یې کنځل کړي هغه به ترې واخلي، د چا به یې حق خوړلی هغه به ترې واخلي، چاته به یې بده خبره کړي هغه به ترې نیک اعمال واخلي، تر دې چې د دې اعمال به ختم شي، خلق به پاتې. الله به دې خلکو ته ووایي چې خپل ګناهونه پرې ور واچوئ، دا سړی اعمال یې کړي، ډېر یې کړي، ترې واخیستلی شو، پردي حقونه پرې، دغه مفلس دی. نو محترمو رجوع الله ته وکړئ، فرصت دی. یو عمل په 200 زمین په 14 کروڑه باندې الله وی والله یضاعف لمن یشاء. د دې دپاره چا حد هغوی الله وی الصوم لی وانا اجزی به. خلق روجه زما دپاره نیسي، الله وی زه به د دې بدله ورکوم، پټه بدله ده، الله ته معلومه. په دې میاشت کې اعمال وکئ، الله ته رجوع کوئ، والله د دنیا کارونه نه ختمېږي. اے دنیا کې چې څومره وردنه نه کېږي عمر به دې راکاږي. هغه د خسته جنۍ مثال دی چې څومره ورنږدې کېږي در نه به تښتي، او چې څومره ترې لرې ځي تا پسې به راځي. مه کوئ دنیا مقصد، مه ګرځوئ مقصد زموږ دنیا نه دی. دنیا وګټئ دین دپاره، د آخرت دپاره، د خپل د ژوند د ښه کولو دپاره، د صحیح اسلامي طریقې برابر. وعده وکئ نن کم اعمال چې مونږ خطا کوو الله هغه به پرېږدو، وعده ده انشاءالله. ټول عزم وکئ، عزم، وعده ده انشاءالله. رجوع به الله ته کوو، په دې میاشت کې به الله د ځان نه راضي کوو.